من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الله جل وعلا تسوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. په دغه یو آیات کې مؤمنانو لږ فکر را سره وکړي، د خپل ایمان قدر به درته معلوم سي، د خپل ایمان، د خپل رب، د خپل پیغمبر قدر به درته معلوم سي. بشک رب العالمین جل وعلا څه راته وایي ما ته؟ لا تجدو. رب العالمین جل وعلا وایي لا تجدو قوما ایدی ما پیغمبره ته به هیڅ چیرې داسې قوم پیدا نه کړي. متوجه سي د قرآن الفاظ وتبارك الله فيكم. ایدی ما پیغمبره لا تجدو قوما ته به داسې قوم او داسې څوک پیدا نه کړي یو ځایم یؤمنون چې دوی ایمان لري بالله په الله والیوم الاخر په ورځ د آخرت یوادون چې دوی محبت وکړي من حاد الله چې هغه له الله سره دښمني کوي. دا سورة المجادله ده. د سورة المجادله 22 نمبر آیات ده غالبا ان شاء الله، او 22 نمبر آیات ورسې راویخلي قرآن کریم کله چا سره وي. سورة المجادله 22 نمبر آیات. لا تجد قوم یعنی څه معنی؟ الله پیغمبر ته څه وایي؟ ای د ما پیغمبره داسې څوک به پیدا نه کړي چې وایي چې زه په الله او په ورځ آخرت ایمان لرم، خو بیا د دې ما له دښمنانو سره محبت وکړي. بشک یعنی څوک چې له کافر او له مشرک سره قلبي محبت لري دا مؤمن نشي کېدلی. څوک چې له کافر سره قلبي محبت لري، محبت ورسره کوي. لکه دا نن کې د موږ ډېر داسې بعضې مسلمانان غلط سوي دي، خطا سوي دي، د دې هندوانو سره داسې محبت کوي د مسلمانانو په مقابل کې چې شرم ورته پکار ده. په خدای قسم زه ګوري په کوم سیاسي مسایلو کې زه ننوځم خو خوا مې در باندې بدیږي. الله وایي لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر. ای د ما پیغمبره ته به داسې مؤمنان پیدا نه کړې چې هغه د ما له دښمنانو سره مینه وکړي. الله اکبر. اوس غوږ ورسوله او د رسول الله له دښمنانو سره د دوی مینه او محبت وکړي. داسې مؤمن بم پیدا نه کړي چې ځان ته مؤمن وایي او د رسول الله د ما د رسول له دښمنانو سره د محبت وکړي. ولو كانوا آباءهم اگر که خپل پلرونه مې وي. لا اله الا الله. یعنی که دی وایي پلار د الله او د الله د رسول دښمن وي د مؤمن شان دا داسې محبت به ورسره نه کوي. او ابناءهم که زامن وي او اخوانهم که ورونه وي او عشیرتهم که خپل خپلوان او قریبان. اولئک کتب فی قلوبهم الايمان. دا د مؤمنانو شان د مؤمنانو مسلمانانو. مؤمنانو مسلمانانو نو ایمان او له کافر سره محبت او له مشرک سره محبت دا د مؤمن په زړه کې نه ځایږي. په دې ځای کې زه یو بله نقطه درته هغه اوس نه درته وایم ځکه هغه د مودي خبیث په باره کې ده. د مسلمانانو ته قرآن ور وښیو، دا قرآن ور وپېژنو. نن سبحان الله موږ په څه بلاوو کې راګیر یو. په څه نن مؤمنانو له د ایمان نه داسې شی جوړ کړی لکه ټماټر دا شی جوړ کړی، لکه چیرې لاړ سې راواخلو چیرې لاړ سې خرڅې کړي. ولې د الله بندګان په ځانو خبر نه وي ایمان جنې تللی، په ځانو خبر نه وي دین جنې تللی. او بله خبره دغه ورور دغه وکړله نکاح په باره کې بالکل که چیرې دوی ایمان قبلوي اسلام قبلوي نه دی مطلب دی پاره. ګوري هر څوک چې ایمان قبول کړي د یو مطلب دی پاره دغه ایمان او اسلامي رب العالمین جل وعلا نه قبلي. د ایمان و شرطونه لري. څو و شرطونه لري.
اول شرط پکې دا ده چې څوک ایمان قبلوي په خپله خوښه په خپله رضا د رب دپاره د چا زور به نه وي مطلب به نه وي له دې ټولو نه به صفا وي نو چې کله ده په اخلاص ایمان قبول کړل اسلامي قبول کړل دا اسلام او ایمان به الله قبلوي. اوس که د دې دا ډېر خلق داسې وي چې د هغې ورځې دپاره کلمه ووایي فقط چې دوی وایي چې موږ ته دا حلال چې دا نکاح بیا وروسته هماغه کفر وي هماغه شرک و ضلالت و ګمراهي وي نو دا نکاح هم نه ده او دا ایمان و اسلام هم رب نه قبلوي. که چیرې اوس دوی یقینا د زړه له اخلاص اسلام قبول کړي او خپله عقیده پرېږدي نو د دې نکاح بیا ورسره صحیح ده نکاح دې ورسره وکړي مور و پلار دی بیا نه خبروي که بیا وروسته خبر سیم پروا نه کوي خو بیا د ځان تر څو پورې چې طاقت وي مور و پلار ته دې هم نجات ورکړي مور و پلار ته دې هم ووایي چې که امکان یې درلودل او که امکان نه درلودل نو خپل ځان ته د نجات ورکړي د مطلب دپاره د ایمان نه قبلوي د الله دپاره دې قبول کړي بیا د نکاح وکړي نکاح صحیح ده. صحیح ده.